حضرت عکرمہ د حضرت عبداللہ ابن عباس څخه روایت کړي و اثنان من الشیطان و اثنان من الله. دو سيزونه دي چې د الله سره تعلق لري، دو سيزونه دي چې هغه د شیطان سره تعلق لري. هغه دو سيزونه چې د الله جل جلاله سره تعلق لري او دو سيزونه دي چې د شیطان سره تعلق لري، هغه دادي د آیت کریمه ویل، د آیت کریمه ول واستلم چې الشیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء. شیطان پتا سو باندې دو سيزونه ګماري. اول شیطان درته دا وایي چې ته صدقه مکو مال دې کمیش، ته خیرات مکو مال دې کمیش، تا ته د فقر او د مسکینتوب خبره پزین کې درچی شته بس شي خوري آینده به دې سوسي دا بس په دې خاطر باندې. او دویم شیطان درته امر کوي په فحشا باندې، په خراب سيزونو باندې، په منکرات. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله جل جلاله وعده در سره کوي چې کله تاسو واسع الفضل ده، څه مطلب یعنی تاسو ته فراخه پیمانه کې درکې، صدقه کې ترغب سے فراخه پیمانه کې درکې، او بل مغفرت درته کوي. مغفرت بخشش ته وایي، تاسو ګناهونه در معافي، خو په شرط د دې باندې چې ته توبه وباسي. نو د شیطان د خوا دو سيزونه در باندې مسلط شو. یو دا در باندې مسلط شو چې هغه ته د فحشا او خاطه امر کوي، الله جل جلاله ته د مغفرت په طرف امر کوي. نو تخپل سوچو چې د فحشا طرف ته ځي که د مغفرت د الله د بخشش طرف ته. او دویم شیطان درته د فقر لالچونه درچي، او الله جل جلاله درته وایي چې زه واسع او فراخ در کوم، درته فراخ در کوم. نو ته وګوره چې په دې دواړو کې کم یو مختار دی. دغه شان د ابن بریده د خپل پلار روایت کوي، هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نقض قوم العهد الا ابتلاهم الله بالقتل. چې کله قوم عهد مات کی، عهد پیمان خپل مات کی، نو الله جل جلاله هغه انسانان بیا په قتل باندې مبتلا کی، مړی وکیږي، خبر بنه الوته به خبر بنه چا بوشتله پیچ بم نه خبر پیچ بم پونه. دا عذاب ده. ولا ظهرت فاحشه في قوم الا سلط الله عليهم الموت. چې کله فاحشه زنا لواط دا ډیر څه په جامعه کې، نو الله جل جلاله په دې باندې مرګ ناڅاپي ډیری. ولا منع قوم الزکات الا حبس الله عنهم القتل. او چې کله انسانان زکاتونه بند کړي، الله حق نه ورکي، الله جل جلاله په دې باندې باران بندي، په دې باندې باران نه کی، باران ونسو نو مزکه چې هغه لاندې سي او به وار په وار لاندې سي، خو اسمانه به وبي ټول ک کشته ک کرونده د کار سني. دغه شانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من منع خمسا منع الله منه خمسا. کچا 15 سيزونه بند کړه، الله 15 سيزونه دنه بندي. اولها من منع الزکات منع الله منه حفظ المال. کتا زکات بند کیز ندی ورکواله، الله جل جلاله استاد د مال حفاظت بندي، چابي به اخلاصي چې هر ارسه په وسول ارسه په وسوار سره کیش. دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من منع الصدقه منع الله منه العافيه. کچا صدقه بند نکړه الله جل جلاله بعافیت زینه بندي. او والثالث من منع العشر منع الله منه برکه ارضه. عشر نه د مزکه لسمه است چې اخلي یا ولاد د امور انسانان د مزکه عشر ورکولو څخه ډډه وکړنی ورکوله، الله جل جلاله په دا انسانانو په مزکه باندې به برکت ختم کی، برکت بنیس کی، برکت برټوس. والرابع من منع الدعاء منع الله منه الاستجابه. سلورم کيو انسان دعا نکي، دعا بند کړ په ځان باندې، منع الله الاستجابه، الله جل جلاله د دعا قبل دل بندي درسه. ته چې دعا نکې چې سختی نه در باندې اساني، بیا د دنیا په کیسه کې نه خدای پیژنې، نه پیغمبر پیژنې، نه قران پیژنې، نه رسول پیژنې، نه علما پیژنې، نه سادات پیژنې، نه لوی پیژنې، نه کښنه پیژنې، هیڅ څوک هم نه پیژنې. سترګې د دې په ځای دلته چولي. او چې کله فقر راسي، مسکینت راسي، بیماری راسي، مشکلات راسي، تکالیف راسي، مصائب راسي، نو بیا د لاسونو داغ وسوج د کړي چې خدای پاک داسې وکړاسي. الله تعالی جل جلاله هغه وخت بیا ستاسو دعا نه قبلې. کته زر واره دعا غواړي هم نه قبلې. کله بیت الله شریف دنه ولار چې هم د دعا نه در قبلې. کله میراب کې سر او همت کو دعا غواړي شپه تر ورځې پورې هم د دعا نه قبلې. که قران مجید واخه په سر باندې کښې د دعاګانې کوي هم د دعا نه قبلې. ځکه چې په اساني په ټیم کې ته الله یېرو، الله دې نو پیار، الله تعالی عبادت نه کوله. اوس چې بند سوله بیا ته الله جل جلاله ته زارې کې، لکه دا انسانانو کې بعض انسانان داسي چې کاری در پسې بیا در پسې لګیای، داسي در پسې چې تب وا بس تازه ده
جنت الفردوس څخه راغلی مو چې کار نه بیا سلام مم نه درچی په لار باندې نو انسانان غواړي چې د خدای سره دغه چمونه شروع کی چې نه کار نه بند بیا د الله تعالی سم نه اتماتي العیاذ بالله بیا غیر رواني او چې کله بیا کارونه سمي دغه سي خراب چي سي بس نو بیا الله سونه پورته کی جوړاګانی بداله جوړ کړي جزاء او فزای